د افغانستان کرکټ بورډ وايي پاکستان کې د راتلونکي چمپیونز ټرافي یا اتلانو لیګ لپاره یې لوبډله آماده ده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له BBC سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې کرکټ بورډ پلان لري د دغه اتلانو جام سیالیو له مخه ملي لوبډله د تمریناتي کیمپ لپاره متحده عربي اماراتو ته ولېږي. نوموړي ویلي له دغه تمریناتي کیمپ وروسته د اتلانو جام په سیالیو کې د ګډون لپاره څو ورځې وړاندې پاکستان ته لوبډله سفر کوي او هلته به هم سیالیو ته د لا ښه آمادګۍ او تکړښت لپاره تمریناتي کیمپ ولري. سادات زیاتوي د اتلانو جام لپاره هغه لوبغاړي چې په نوملړ کې اعلان شوي دي که په هیواد کې دي او یا هم په بیلابیلو تجارتي لیګونو کې بوخت دي د پلان له مخې به ټول لوبغاړي سره یوځای کیږي او په دغه کیمپونو کې به خپل تمرینات ترسره کوي. نوموړی وایي دغه تمرینات به د یوې نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي. سید نسیم سادات ویلي چې د دوهم تمریناتي کیمپ لپاره به له لوبډلې سره تازه ګمارل شوی مشاور روزونکی پخوانی پاکستاني لوبغاړی یونس خان هم یوځای شي.